دغه نظم درته وایم یو مالک د زندګۍ شته یو خالق د دنیاګۍ شته زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته ډېره ښه ده چې حساب شته د هر ظلم احتساب شته یو حاجي په دې ویرېږي زمیر خانه یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته ډېره ښه ده عدالت شته ډېره ښه ده حقیقت شته ډېر شیخان به در معلوم شي لوی ورځ لوی حقیقت شته دا را څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دا ورده کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خر اوس دواړه روریان دي خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه خالونه نه وایي میاشت دوره یې معلومېږي د لاسونو مې وړه دانګې چا په سترګه مې رپېږي سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مو منلې که جانان را پخلا کېږي توره چرګه مو منلې که جانان را پخلا کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغو فرښتیا کې فرق چېرته څوک ته وایي شي په روا او ناروا کې زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته د په چا کې د دنیا هلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه به دم نه زندګي ده هره څا په هره خوا کې خلک زخم باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې کله کله په خطا کې ډېره زیاته مننه کومه ادا پیر بابا راشه ټول لکان دې پته مې یلکا ما به خراب کړي الا 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 پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي چې خبر له انتها شي د روپۍ به پاتې نشي چې د ښکلو په سلا شي د روپۍ به پاتې نشي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو خپنې وکړي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا دې کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړې نه صلاح کړې بس زمونږ د زړګي غلا کړې زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړې اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه صادقه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناتاسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز په دوی کې د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شي الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي د توبو به توبهګار شي مجبوراً به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزورې مهربانه پاک الله شي الا پیره بابا راشي الا